سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ښه به یاست، وختونه به په خیر در باندې تېرېږي. دوستانو، یوه پوښتنه ده چې څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیوز یا ویډیو په ایچ ډي شکل وګورو. نو ډېر دوستان د ځینې مشکلات سره مخ دي چې په ټلیفون یا کمپیوټر کې دوی د یوټیوب ویډیوز ګوري، په خاصه توګه بیا هغه ویډیوز چې درسي ویډیو وي، لکه زموږ ویډیو چې موږ پورته کوو نو هغه په ډېره خامه کوالټي معلومېږي. نو څنګه کولی شو په های کوالټي په ایچ ډي شکل یې وګورو. راځئ دلته اوس یوټیوب راخلاصو، ورته لیکو که یوټیوب راخلاص کړي که ګوګل راخلاص کړي، ما دې ورته ولیکئ څو کنټرول دغه بټن ته ویل کېږي. دوستانو ویډیو مو راخلاصه کړله. کله چې ویډیو اوپن کړئ په یوټیوب کې، دا یوټیوب دی ویډیو مې اوپن کړله، نو راسئ پر د سټینګ باندې کلیک وکړئ، چپه کلیک پر سټینګ وکړئ. کله چې مې چپه کلیک پر سټینګ وکړئ نو راسئ دلته دا کوالټي انتخاب کړئ، اوکې. دلته اوس سایز یې 220 1080 او 380. فکر کوم اوس په 380 کې دغه ویډیو موږ اوپن کړی دی. نو راسئ تاسو چې وکړئ دا 1080 ایچ ډي. دوستانو تاسو اوس ویډیو ګورئ چې ډېره په ایچ ډي په های کوالټي شوله. نو تاسو اوس ویډیو په های کوالټي کتلی شئ. نو دوستانو د دې تر څنګ غواړو چې په موبایل کې هم دغه سیټینګ درته وښیو چې څرنګه په ایچ ډي شکل یا په های کوالټي باندې موږ ویډیو کتلی شو د یوټیوب ده. نو هره ویډیو چې په یوټیوب کې پورته شوې وي، ځینې ویډیوګانې بیا داسې وي چې دغه د زیاته کچه بیا د درسي ویډیوګانې چې په کمزورې کوالټي باندې پلی کړي، ډېره د ستونزې سره به مخ شي. نو د موبایل له هم درته ښیم د یوټیوب ویډیوګانې یا ویډیو ایچ ډي اړولی شو، یعنې ایچ ډي کولی شو. اوس راځو موبایل ته. په موبایل کې تاسو یوټیوب راخلاص کړئ. چې کله مو یوټیوب راخلاص کړلی، په یوټیوب کې یو ویډیو راخلاصوو. کله چې ویډیو دغه ویډیو ده یا د ویډیو اولی شکل چینج کړمه، راځئ پراپرټیز ته. یا د ویډیو مو راخلاصه کړل، په ویډیو کې راسئ پر دغه درې ټکي نښان باندې کلیک وکړئ. کله چې مو پر دا درې ټکي نښان کلیک وکړئ نو سیټینګ درته راوړي، د ګراري علامه کوالټي نوشته ده، پر دا کوالټي باندې کلیک وکړئ. راسئ پای ته اډوانس نوشته دی، پر دې اډوانس باندې کلیک وکړئ. دلته نوشته دی دوستانو په څونه اندازه باندې تاسو دا ویډیو په څونه اندازه یوټیوب ته پورته شوې ده په 1080 کې. راسئ موږ بیا اوله واره کوالټي ډېره ورته خامه کړو، 144 کړو. دوستانو تاسو وینئ چې د ویډیو دونه د کوالټي خرابه شوه، دونه کمزورې شي، بیخي د لیدلو قابلیت نه لري. نو راسئ اوس یې څنګه ایچ ډي کولی شو. په دې کونج کې دا د سیټینګ علامه راوړي یا د ګراري علامه راوړي، پر دې باندې کلیک وکړئ. دلته راسئ کوالټي ته، پای ته راسئ اډوانس نوشته دی، پر اډوانس باندې کلیک وکړئ. لکه مخکې چې مې سره خلاص کړله هغه ما موبایل په لنډسکیپ، بیا مې اوس پورټریټ و، اوس مې لنډسکیپ ته واړوي. نو راسئ تاسو 1080 باندې کلیک وکړئ چې په های کوالټي ایچ ډي شي. دوستانو دا ویډیو په ډېره ښه کوالټي شوله، یعنې هر څه یې اوس د ورایه څخه معلومېږي. طریقه مو درته وښوله. د لا معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، او د کمپیوټر او د اضافه معلوماتو لپاره به موږ هڅه وکړو چې د ښه ویډیوګانې درته جوړ کړو.